عابده سپوږمۍ علمګل سحر محترمه عابده سپوږمۍ په اصل کې د وردګو ولایت مرکز میدان ښار ده، خو په پېښور کې زیږېدلې ده. د ژبو او ادبیاتو فارغه ده، شاعري او لیکوالي کوي، غزل او نظم لیکي، په نثر کې لنډې کیسې او ادبي ټوټې لیکي. د ژورنالیزم په برخه کې یې د نوا رادیو، سبا تلویزیون او بی بی سی سره د خبریالې او ویاندې په توګه کار کړی دی. د میرمن کلتوري بهیر غړې او مدني فعاله ده. اوس د اتریش هېواد په ویانا کې ژوند کوي. محترم علمګل سحر لیکوال او خبریال د 1342 هجري لمریز کال کې د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالي په اسلام خیل کلي کې زیږېدلی. لومړي زده کړې یې د زرمت په باتور او ثانوي زده کړې یې د غزني ولایت په شیخ اتار لیسې کې ترسره کړي دي. ښاغلی سحر همداشان لوړې زده کړې یې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې ترسره کړي دي. د ښاغلي سحر سلګونه ادبي، سیاسي او تاریخي آثار چاپ شوي او همداشان د هېواد په مختلفو مطبوعاتو کې خپاره شوي دي.